دا نظم ځینې شاعرانو ته ډالۍ دی د نظم عنوان دی غندنه. ای د مرتدي او خیرنې عقیدې وګړو، ای د مرتدي او خیرنې عقیدې وګړو، د بتکدې وګړو، ای د میکدې وګړو، تاسو لګیا یې په ملا پسې بدرد وایې، تاسو وارث د انبیا پسې بدرد وایې، تاسو راپاسې جهادونو ته فساد وایې، هم مجاهد ته ګیرور وایې جلاد وایې. مننه. تاسو راپاسې جهادونو ته فساد وایې، هم مجاهد ته ګیرور وایې جلاد وایې. تاسو دا لوی لوی عذابونه هم یو ټوکه ګڼئ، تاسو برزخ او دوزخونه هم یو ټوکه ګڼئ. تاسو د دین په سپکاوي پسې قیسې هم کوئ، چې قلم پورته کړئ نو بیا خدای نه ګیلې هم کوئ. تاسو د خدای په شتونولۍ هم د شکونو ښکار یې، ځکه چې تاسو د ملحد سوچونو ښکار یې. ما ته ثابته کړئ په کومه یو خبره ګڼئ چې میکده تاسو محراب منبر نه غوره ګڼئ. ما ته ثابته کړئ په کومه یو خبره ګڼئ چې میکده تاسو محراب منبر نه غوره ګڼئ. تاسو په شعر کې چې ملا ته شرابي ووایې، ځان ته صوفي ووایې، ځان ته فلسفي ووایې، په دې کفري لیکونو خو بیخه درکوي. څو ناپوهان دي چې لقب د فلسفي درکوي، خو موږ یې پوهه دا په هیڅ یو طریقه نه منو. ستاسو ګستاخه مذبذبه فلسفه نه منو، ځکه خو موږ څو کسانو اراده کړې ده ستاسو خلاف مو دا اټله فیصله کړې ده. مننه. ځکه چې ستاسو هیڅ یو دین نشته، مذهب نشته دی، ستاسو د دې ډول لیکونو څه مطلب نشته دی. ځکه موږ څو کسانو اراده کړې ده ستاسو خلاف مو دا اټله فیصله کړې ده چې دا بربنډه نظریه درله بیخي ختموو، دغه مرتده عقیده درله بیخي ختموو. د دې نه پس په هر یو حال به مو غندنه کوو، د دې ګستاخ فکر او خیال به مو غندنه کوو. رانه به نور سپکاوي هیڅکله د دین نه کوئ، رانه به نور د مدرسې جومات توهین نه کوئ، رانه به نوره په منبر پسې خندا نه کوي، رانه غندنه دینه پس په د مولا نه کوي، رانه به نوره په منبر پسې خندا نه کوي، رانه غندنه دینه پس په د مولا نه کوي، رانه غندنه دینه پس په د مولا نه کوي. مننه، ډېره مننه.